خپل خوله هم کلا ده او هم بلا. قصه ده وای اوښ د لیدلی کنه. قصه ده وای سړی دشته کې په خپل ورک اوښ پسې لالهانده ګرځېدی. هلته یو هلک ولیدی چې له رنګه ډېر هوښیار ښکاره کېدی. پوښتنه یې ورنه وکړه چې دلته دې اوښ نه دی لیدلی؟ هلک ورته وویل اوښ دې په یوه سترګه ړوند و؟ د اوښ خاوند ورته وویل هو بلکل. هلک بیا پوښتنه وکړه آیا د اوښ یوه لور ته خواږه شیان بار و؟ د اوښ خاوند ورته وویل هو بلکل. هلک نور څه ونه ویل. د اوښ خاوند ورته وویل ښه ووایه چې زما اوښ څه شو؟ هلک ورته وویل ما نه دی لیدلی. په دې سره د اوښ څښتن حیران او په غوسه شو. نو هلک یې قاضي ته روان کړ. قاضي ته یې ټوله کیسه وکړه. قاضي ماشوم وپوښت تا اوښ نه دی لیدلی؟ نو دا حالت یې څنګه درته معلوم دی؟ هلک وویل په لاره کې مې چې د اوښ پلونه ولیدل د یوه لوري واښه یې خوړلي او پوه شوم چې اوښ په یوه سترګه ړوند دی. وروسته مې چې لارې ته پام شو چې په یوه لوري مچان لګیا دي پوه شوم چې یوه لوري ته خواږه شیان بار دي هغه توی شوي دي. قاضي ته د هلک هوښیاري خوند ورکړ او ورته وویل منم چې ته بېګانه یې خو ستونزه له خپلې ژبې در پیښه ده. له دې وروسته چې څوک درته ووایي اوښ دې لیدلی ورته ووایه نه دې مې لیدلی. عبرت په پښتنو کې یو متل دی چې خپله خوله هم کلا ده او هم بلا. نو له خپلې خولې سره ډېر پام کوئ. په خپلو خبرو کې سوچ او فکر کوئ بیا یې کوئ.